السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بيان موضوع غالبا مرګرو ته معلومه د قیامت ورځې ارمانونه او افسوسونه، یا به دې وایو چې د آخرت ارمانونه او افسوسونه. دا موضوع اگر کدی سی نیو غونته کې موضوع وي د عنوان، او دې موضوع ته زمونږ نن سبا ډېر ضرورت دی. دا افسوسونه او دا ارمانونه الله سبحانه وتعالی نقل کړي دي، رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې ذکر کړي. د دې لپاره چې ته ځان برابر کې ځان سیده کې نه چې بیا دا ارمانونه او افسوسونه په آخرت کې نه کې، د دې لپاره ذکر کړي. زموږ د ژوند چې دی د الله سبحانه وتعالی موږ له یو غنیمت راکړی، خو دا غنیمت ته چې کله دا موږ د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې تیر کو، او چې کله موږ د ژوند د الله سبحانه وتعالی په نافرمانی کې تیر کو، نو بیا دا زموږ دپاره یو حسرت تی جوړیږي، افسوس په آخرت کې د افسوس کولو سبب به تی جوړ شي، او په آخرت کې بیا صرف ارمانونه کو. او خلک کوم دوه قسمه دي، نو یا د ژوند چې دی غنیمت شوی دی، په دې کې ښه کارونه کړي دي، او دویم هغه دی چې په دې کې دوکه شوی. قیامت ته الله ویلي که یوم التغابن، غبن ښکاره کېدو ورځ دی، خلک به دوکه کې شوي. دا خلک دي چې دوی د خپل غبن راښکاره شي، کوم چې د خپل ژوند چې د الله سبحانه وتعالی لپاره نه یې تېر کړی. دغه ورځې ته به ټول خلک راجمع کېږي چې هغه د قیامت ورځ ده. هغه ورځ چې په هغه ورځ باندې به ماشومانان بوډاګان شي، یا خو به دا ورځ دومره اوږدی چې ماشوم پکې ودرېږي چې ختمیږي او بوډا شوی، او یا به دا سختې د لاسه بوډا شي. هغه ورځ چې په هغه ورځ به دا زړونه مرۍ ته رارسېدلي، دا بدنونه به بدهلي، او خلک به ټول په یو تکلیف او په غم کې. موږ هغه تفصیل نه ځو چې موږ احوال بیانو چې په آخرت کې به دا سخته وي، دا سخته وي، دا سخته، موږ دا نه بیانو. موږ صرف د دې موضوع یو جانب بیانو، هغه دا چې په آخرت کې به خلک ارمانونه او افسوسونه کوي، چې دغه ارمانونه او افسوسونه څه دي، د هغې نه به بعض ذکر کوو. هغه سخته ورځ چې الله سبحانه وتعالی وایي یوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. په هغه ورځ باندې به حمل والا ښځه خپل حمل ولېږي د یېرې نه، او هغه مور چې یو ماشوم له تی ورکوي، دغه ماشوم به هم پرېږي. او الله سبحانه وتعالی داسې احوال را نقل کوي موږ ته، که موږ پکې سوچ وکړو نو تفصیل ته ضرورت نشته. ته یو خبره کافي ده چې یو مور بچي له تی ورکوي او دا بچی پرېږي. دا به هم څه سخت دی چې مور ولا بچی پرېږدي. مور دومره په اسانۍ سره خپل بچی نه پرېږدي. د مخکې ورځو کې ما یو ویډیو کته چې ته کور کې اور لګېدلی دی، نو د وتو لار ترې نشته. نو دغه یو زنانه پکې دی، یو سره ماشوم دی. نو دا ماشوم یې د کړکۍ نه بهر نیولی، او دننه زنانه سوځي، خو هغه یې بهر داسې روغ نیولی. مور ماشوم داسې نه پرېږدي چې عام حالت ته ګورې چې اور پرې لګېدلی نه یې پرېږدي، چې آخرت کې یې پرېږدي، دا اوس سخت دی. دغه سخته ورځ چې ده نه خلک په هغې کې دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي چې هغه په امن کې دي، په امن کې الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه خلک چې عقیده برابري، اعمال د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقو، ژوند دغه په طریقو، عقیده کې شرک نه، الله دې خلکو لپاره امن دی او هدایت ته په دنیا کې او هدایت ته په آخرت کې. دا هدایت په عربی کې لار خو ته وایي، نو په دنیا کې ته قرآن او حدیث لار ملو شي، په آخرت کې ته جنت لار ملو شي. هدایت ته په دې پولیس سرات باندې وړېده، اخو جنت ته تل لپاره هدایت پکار دی چې لار مونږ ته سوکو خو دا لار وسوخي د رب العالمین خو هغه به توفیق ورکړي. دا خلک دي چې دنیا کې وسره هدایت ته او په آخرت کې وسره هدایت. الله هم دې نیکانو خلکو بارک ویلي دا کم چې په امن کې لا يحزنهم الفزع الاكبر. د قیامت پرز دا غټ آفت چې راشي او دا غټي سخت راشي، الله دوی به نه غمجن کیږي، نه خپه کیږي، نه به یری. وتتلقاهم الملائکه او ملائکه سره ملاقاتونه کوي، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دا ورځ چې الله تعالی سره لوز کړو. دوی قسم خلک هغه دي والعياذ بالله چې هغه په یره کې او افسوسونه وکي او ارمانونه وکي، حسرتونه وکي. د قیامت یو نوم دی یوم الحسره، او الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې ده، وانذرهم يوم الحسره. اے پیغمبر خلک ویرو د حسرت ورځې نه، اذ قضي الامر، کله چې فیصله کیږي. حسرت په عربی کې افسوس ته وایي، ندامت ته وایي، په یو شي بس ارمان کولو ته وایي. دغه ورځ ټوله د حسرتونو ورځ ده او هغه ورځ د ارمانونو او د ندامت ورځ ده. دا دوه قسم خلک دغه دي چې دوی به حسرتونه او ارمانونه وکړي. یو سړی ته صفا ویل شي چې ته به جهنم ته ځې، د څومره ارمانونه کې به جنت پسې. د ارمانونو ورځ ده، د افسوسونو ورځ ده چې د افسوس کې چې ما نیک عمل کړی، او بیا د افسوس او ارمان د سړي خډیر شي چې کله د پته ولګي چې واپس ته تلو لار نشتی، نو بیا خو در زړه چوي چې واپس د تلو لار دنیا ته د سره شتینه. یوم القیامه د قیامت ورځ چې دنو د یوم الحسره، او حسرت نه د حسرات ورځ ده، د ارمان نه د ارمانونو، او د افسوس نه د افسوسونو، او ټول افسوسونه او ارمانونه او ندامت دا په ټول د دې د لاسه چې د انسان چې کومه کوتاهي کړې ده په دنیا کې د رب العالمین په باره کې، ټول ارسه به دي خوښا کی، ټول دې باره کې بل څه باره کې خو نه کوي. د دنیا په باره کې افسوس او ارمان شته، په آخرت کې چې کور نیمګړی پاتې شي او بچی را دغه پاتې شي او خزر پاتې شي او دغه می خدمت ونکو، هغه لمه د درې کورونه نور جوړ نکړو، هغه لمه زمکه ډیر وانه غست. دا سوچ خو په آخرت کې نشتی ګنه. نو به د ارمانونو او افسوسونو ټول په دغه یو موضوع کې چې ولې ما کوتاهي کړې د رب العالمین مبارک، ولې ما کوتاهي کړې د رب العالمین د دین مبارک، ولې ما کوتاهي کړې د نیک اعمالو کې. دغه د حسرت ورځ ده، د جړاګانو ورځ ده او د چغ ورځ ده د غافلانو خلکو لپاره. الله سبحانه وتعالى وی يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الله کله چې مجرمان د جهنم ویني نو ارمان وکي چې موږ د خپل ځامنو ورکو خو دې جهنم نه بچو. وصاحبته واخيه، رخزم ورکوم ضرور ورکو د هر سپری ده. وفصيلته التي تؤوي، خپل قوم ټول قربانو دام پرې ده. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، په دې ځمکه چې څوک دي ټول قربانو واهو قبليږي نه. وس ګوره ته چې کوم خزر لپاره د کوم بچو لپاره دې غم راغسته، الله دې يرشد دین دې يرشد، هم دغه قرباني خو د بدن قربانيږي نه، دا قرباني نه قبليلته وسې نه قبلي بین قبلي. دا کوم قوم چې ته یادې موږ ته وایي قرآن او حدیث کې دا مسله دي چې ته زموږ قوم نه کوي، پښتانه نه کوي، پاکستانیان نه کوي، افغانیان نه کوي، انډیان کوي، بنگالیان نه کوي، انګریزان کوي، عربیان نه کوي. دا قصې چې کوم خلک کوي هغه ته موږ دا وایو چې د قیامت پر ورځ هم دغه قوم به ته قرباني د کوم د پاره ته قرآن او حدیث نه مني، او دغه دغه نه یریږي چې مال به تعنیر کوي، د ملامتیان یریږي، هم دغه قوم به ټول قرباني خدا بدن قبليږي نه. دا دلیل به دی باندې چې دغه ورځ چې د جړاګانو ورځ ده،
او دا سخت ورځ ده. حسرت یو ته بدی ویل یوم الحسره چې په دغه ورځ باندې به د مجرمان ټول چې دي نو افسوسونه کوي. نو دغه یوم الحسره د مجرمانو لپاره و یوم فرح او د خوشحالۍ ورځ د مؤمنانو لپاره. د کافرانو لپاره خپل ارمانونه دي، بلکې دې به وایي چې ټول خلکو به ارمانونه، مؤمن به ارمانونه کوي. او زموږ دا موضوع دغه سړي د ارمانونو لپاره نه ده کوم چې به جنت ته ځي، هغه ته موږ صرف اشاره وکړو. لکه حدیث کې راځي چې په مؤمن باندې یو وخت داسې تیر شوی چې الله یې پکې نیت کړی په جنت کې به دې وخت پسې خپوي، هم دې به ارمان کوي. نو دا د افسوسونو ورځ ده د هر چا لپاره، که هغه جنتي دی او که هغه جهنمي دی. خو جنتي بیا هم جنت ته ځي او جهنمي چې دی نو دی جهنم ته ځي. نو دغه افسوسونه او ارمانونه به ډېر غټ دي. موږ به کې اشاره کوو بعضو ته، او په دې خبره ته زه قسم خورم والله بالله ثم تالله علم اليقين سره د عین اليقين سره به د هر څه موږ په خپلو سترګو وینو. د قیامت په ورځ به درې چغې اورېدل کېږي، درې ځای په ځای، یا ویلتا یا حسرتا یا لیتنی، یا ویلتا یا حسرتا یا لیتنی. ارمان چې مې نوې کړی طبعي دي زما لپاره ما ولیکوله، افسوس چې ما نوې کړی، ارمان چې ما کړی وی طبعي دي زما لپاره چې ما کړی وی، ټول به دغه اواز اورئ تاسو. یا حسرته یا ویلته یا لیتنی. او قرآن کې الله زی په ذکر کړی دا هغه ورځ د راتلو نه مخکې چې انسان پکې دا چغې ووایي نو پکار ده چې ته هر څه وکړي چې بیا پسې وروسته ارمان کړي. نو بیا چې کله تاسو هر څه وکړو نو ارمان ته به دې ضرورت رانه شي، افسوس ته به دې ضرورت رانه شي، او په هغه ورځ ارمانونه او افسوسونه فایده هم نه ورکوي. که فایده ورکوله به خو فایده نه ورکوي. په دې لږ وخت کې بیان کې چې کوم وخت پاتې دی په دې کې به زه تاسو د ځان سره بوزمه د دنیا نه آخرت ته. نو زه دا غواړم تاسو نه چې د لږ ساعت لپاره به د خپل بچي دنیا سوچ فکر مخې ته سدي شاته سي دا ټول پرېږدئ او داسې سوچ کوه چې بالکل ته قیامت په خپلو سترګو باندې وینې. داسې کې موږ به د قیامت بحث کوو نو داسې سوچ کوه لکه ته چې په هغه ورځ ولاړې رب العالمین ته ودرېږې به، خو صرف سوچ وکړه نور ودرېږي ټول رب العالمین ته. او دا څه چې موږ وایو دا یقیني خبرې دي، دا د الله سبحانه وتعالی خبرې د رسول صلی کلام دی، په دې کې اوس شک نشته ګر. خو صرف دومره دی چې ته اوس دا سوچ وکړې چې دغه ورځ په تا راغلې ده. د کافرانو حسرتونه، د مجرمانو افسوسونه، د ظالمانو هغه ندامتونه هغه ډېر زیات دي. او دې ته معنوي عذاب ویل کېږي، معنوي یو حسي او بل معنوي. حسي عذاب دې ته چې الله جهنم ته واچي دا بدن به وسوځي، دا حسي عذاب دی، یعنی عذاب محسوسي مخامخ منګینو. معنوي عذاب ډېر سخي، دا ندامتونه او افسوسونه او ارمانونه دا معنوي عذاب دی. معنوي دا انسان کې ډېر سخت زخمونه پیدا کوي. لکه ته چې یو سړي ته خبرې اورې د پلار مور چې راولګي بچې ووایي بیا څه ورځې بعد چې نه هغه بیا برابري تاسو دومره غټ نقصان خو چې کله پلار دی زوی ته لګي خبرې ورته کوي په دې باندې ډېر سخت تنګي او غوسه کېږي. ولې دا خبرې ډېرې په سړي باندې لګي ځکه چې دا خبرې د انسان د زړه ته کوزېږي. ځکه یو شاعر دا ویلي، یو ترجمه دا ده چې د دې تورې او د چړې ګزار خو داسې دی زخم داسې دی چې اثر یې ختم شي، خو د ژبې د ګزار اثر نه ختمېږي. دا چې کوم عذاب دی دا معنوي عذاب د الله سبحانه وتعالی د موږ د معنوي او د حسي دواړو عذابونه د الله موږ لرې ساتي. بعض حسرتونه بعض افسوسونه به زه نقل کوم، ټول نشم ځکه چې موږ سره وخت دومره نشته، خو ما په تادی کې یو څو راجمع کړي. حسرتونه او ندامتونه شروع کېږي د انسان د مرګ نه، هله پرې چې آخرت منځ ته ورشي. نه آخرت چې شروع کېږي افسوسونه شروع شي، او آخرت شروع کېږي په څه باندې؟ په مرګ باندې. په مرګ باندې آخرت شروع کېږي. نو بیا اولنې افسوس او ندامت او حسرت واوره. حتى إذا جاء أحدهم الموت، کله چې راشي مرګ چې راشي دا مجرمان او دا ظالمان او دا جهنميان دوی سوي د دې ځنه دوی ارمانونه شروع شو. قال رب ارجعون،
یا الله موږ بیا واپس کړي دنیا ته، موږ نه سام اخله. ولي لعلي اعمل صالحا فيما تركت، چې زه نیک اعمال وکم پس چې ما پرې خو دي سه پرې خو دي شاته دنیا پرې خو دي دنیا کې نیک اعمال وکم. ګور دي سنې دي چې ما واپس کړي الله زمانہ دنیا په منځ کې پاتې شوی د بچیانو پاتې شوی د خزر په ټول تیر شوی دا غم نه کوي. دا خو دې قمقل انسان چې په دنیا کې دا غوي دومره غم کوي چې آخرت په خراب کی. او په دغه ټیم کې بده دا سوچ کوي ځان د پر سره نیک عمل وکم. رب العالمین وتسوي کلا هیڅ چرته نشي کېږي، دې سړي دی چې نشي کېږي، هیڅ چرته نشي کېږي. انها کلمه هو قائلها، لو دا خدای خبر ده کوي دې خبر غوډي کوي وخبره حسن کی. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، دا قیامت تراتلو پورې بدویم پر باسیدو پر الله دې د برزخ ژوند دې نشرات له بچرته. دا یو افسوس دی چې انسان نکله ساغسته کی نه دغه ټیم کې دا وی رب ارجعوني لعلي اعمل صالح لعلي اعمل صالحا الا ما واپس ک بدویم پر چې زنه ک عمل وکم الله دې کې دې نشي. کم غټ افسوس چې بدوی کوي او د دې مجرمانو ظالمانو د جهنميانو زونه بداګه دلاسه چوي. هغه دی حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی، ابو سعید خدری دا حدیث دی، امام مسلم راوړی دی. وی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنميان جهنم ته لاړ شي او فیصله وشي، والله ویل وانذرهم یوم الحسره اذ قضي الامر، کله چې فیصله وشي دلته فیصله وشوه جنتیان چیرته لاړو؟ جنت ته لاړو، الله دې به موږ هم حساب کی، او جهنميان جهنم ته لاړو، الله دې موږ لري ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یجاء بالموت یوم القیامه، نو دا مرګ براوستي شي کانه کبش املح، د ګډ په شکل کې الله سبحانه وتعالی راولي. د دې جنت او د جهنم په منځ کې به مرګ ودرول شي. فيقال بيبدول شي يا اهل الجنه اي جنتيانو هل تعرفون هذا؟ تاسو دا پیژنئ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم، وغيت يقول هذا مو بيجي سيشري هذا الموت له مرق ديك. ويقال يا أهل النار جهنميان وزكي جهنميانو هل تعرفون هذا؟ أو نعم هذا الموت ده مرق ديك. قال فيؤمر به فيذبح، يبقى الله سبحانه وتعالى أمرك ده مرق بألالش، مرق بألالكي، مرق بختم شي. کله چې مرګ ختم شي بیا به ویل شي او د دې خبرې د لاسه به د جنتیانو چې کوم خوشحالي دغه تصور موږ نشو کولای، او د جهنميانو چې به د زړونه څنګه چوي او کوم افسوس چې به کوي او کوم ندامت چې به کوي او کوم حسرتونه چې به کوي په دې د الله سبحانه وتعالى بندګۍ پسې دغه تصور موږ نشو کولای. بیا به ویل شي یا اهل الجنه ای جنتیانو خلود فلا موت، همیشه د پر بتاسوي مرګ مونږ حلال کو ختم شو. خلود فلا موت، څومره خوشاله جنتیان مرګ ختم شو. یا اهل النار او جهنميانو خلود فلا موت، همیشه د پر به مرګ نشتی. هغه ته هم دي ویل شي جهنميانو ته چې تاسو لپاره مرګ نشي همیشه لپاره. وي ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بیا رسول صلی الله علیه وسلم د آیت تلاوت کو وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر، ویرو داخل د حسرت ورځ نه کله چې فیصله وشي وهم فی غفله، او دوی په غفلت کې د آخرت نه دنیا په سوچ کې پراته وهم لا یؤمنون، دوی ایمان نه وروړي د خبر رښتیا نه ګڼي. اسی دې ته سوچو کې تاسو اندازې ولګوي چې جهنميانو په مخ کې مرګ حلال کړي شي او د جنتیانو په مخ کې مرګ حلال کړي شي، د جنتیانو خوشحالي وسنګي جهنميانو خفګان وسنګي. چې څو مرګ هم راځي صحیح ده کې دي شي د مرګ د ختمېدو مخ کې چې ته په ځړ کې به سوچ راغلی چې مړ بشو ختم بشو د کوم پورې به دا ووري. نو رب العالمین به توخی چې ګره مرګ د لبه بالکل ناراضي. په دې حال کې به سو وخت پورې به زر کار دي 50,000 دي کروڑ دي 2 کروڑ 3 کروڑ نه نه همیشه لپاره همیشه لپاره دوی په جهنم کې په دغه ټینګ کې به دوی ګره صاف سوس کوي د پیسو کنه ها د ډیر مال د ډیرو بچو د ډیرو خزو د سوچ په تاسو وای انیک اعمالو نه چې باغ ټینګ کې دوی افسوسونه کوي نو تاسو وسوري نه کوي، تاسو وګورئ ورو کېږي څنګه چې په دنیا په منډه وهاي نو دغه شان په کار چې په آخرت پسې
په آخرت پسې منډې وو. یو بل حسرت او افسوس ته دوی د ابو هريره رضی حدیث ته وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي لا يدخل احد النار یو سړی د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی یو جهنمی د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی حتى أري مقعده من الجنة لو أحسن الله بو ته په جنت کې زیو خوي د دې زیو کې نیک عمل دی کړی اسی دغه ټینګ په دې حسرت کوي کنه وکي ها ته ندامت کوي بیا به افسوس کوي هاي ارمان چې ما نیک عمل کړی نو زه خو زما تیار دی قرآن لاله زیشتي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی ولا يدخل الجنه احد اي سړی د جنت دا وخت پورې نشي تللی الا اري مقعده من النار لو اساء کچرته د بد عملونه کړی وي نو د جهنم غزه وته خو شي چې د کې ستاسو زه خو ته نیک عمل کړی نو بچ شوی دی ليزداد شکر رسول سمو چې د الله شکر بیا ډیر وباسي چې الله دې ورنه زبچ کړم دا په دې ټیم کې ولا جهنميان عجیب افسوسونه کوي او عجیب ارمانونه او حسرتونه وکړي. یو بل موقف چې باغزي کې با مجرمان افسوسونه کوي د بد مرګري دلاسه د بيدینه مرګري دلاسه او د دې مرګري دلاسه چې هغه صرف دنیا پیژني او آخرت نه پیژني د دې کسر د مرګرتیا دلاسه به هم په آخرت کې د ظالمان مجرمان دی افسوسونه کوي افسوس بکی الله سبحانه وتعالى په قران کې خپل ذکر کوي ويوم يعض الظالم على يديه او ظالمان په دغه ورځ باندې الله ظالم به چکونه لګي په دوله سونو باندې دګور دي سني چې ګوته به چک لګي پس لري ډیره سخت راشي په یو ګوته چک ولګي په دوه لګي په درې ولګي یو لاس پوره خلګي کیږي الله دوه لاسونه به خلګي خو چکونه به لګي سخت بډيره او د دې افسوس بډير جوړي ولي الله دې کار کوي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ارمان ګره حسرت ته کنه افسوس تبعیدی زمانه پر مت استمخ کوي چې دغه درې سلور پاس به ویلې کی دی ګور یا لیتنی ارمان سب ارمان کې اتخذت مع الرسول سبيلا چې پیغمبر په لار تلې د پیغمبر په لار تلې وي دي هغه خلک کوم د داخل شو چې پیغمبر لاري پرې خو دي او نور خو کې ټاکلي دي چې بس دوی سوي بس دغه زمونږ لار ده او غیبا به تفصیل ان شاء الله مخکې راځي دا یو حسرت تجدید به کوي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د رسول الله صلی په لار باندې مضبوط دی به ارمان کوي چې ارمان زره پیغمبر په لار ما ګیره پرې خو دی وي ارمان چې پیغمبر په لار وي دغه په شموز می کوله دغه د لباس په لباس می چوله دغه د منهج په ځوان منهج وي چې څنګه ویله باغی می عمل کوله نه دې دا ګډ وډ کړي چاره يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ارمان چې د پلانې ما مرګره کړي نه دی پلانې خراب کړو يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا دی پلانې وته دی ویلو کړه ها لاړ و بشو د پلان کې دین دی پرېخو پلانې وې نه دسه وې بس سید پلانې چې ته خپکیږي نه به کوو واپس بشو دا پلانې ګورې قانون ورسته به کار نه راځي دیږي ګور الله دا نه دی ویلي چې سید دوی ما معذور وګڼل چې پلانې خطا کړیو دا خبره به نشتی تاسو سره هم حساب کیږي او د پلانې سره هم حساب کیږي او پلانې که هر څوک دی چې ته گمراه کړي غلط لارې ته خولې ده دا غنه هم ته پوښتنه تا نه هم ته پوښتنه پلانې څوک دی ته جګیره پرې خدای ته مړ دی ګیره ته سخ کاری دا څنګه یې بوډا جوړ کړي ګیره اخره له یعذ بالله دا پلانې چې بیا به د مجرم به چې د څه زما مرګرتیا نه وي ښه پلانې وته وي چې تاسو طریقه جوړ کړی ده خلک چې د جمعې په شپه د جمعې پر چې د کیری مجلس وکړي او یعذ بالله کینی چرته پروګرامو کې چې د لوبي کې چې د ټوغه ټقالې سړیو کې تتلې د ځان دیندار جو کړي کله درس یو کله عبادت یو کله یو شي کله بل شي د پلانې خبرو مونږه غر سپری دی به حسرت کوي نو زه تاسو ته دا وایم دا ورځ نه مخ کې چې مونږ به بیا د پلانې پسې بجره دی وایو چې د پلانې زما مرګره نه نو اوس مونږ سره موقع شته د پلانې پرې ده د پلانې څخه
دا پریده او الله پلانې ویلې دی ګوره نو مې نه ذکر کړي چې هر څوک دی چې تا د الله د دین نه اړي د پیغمبر د طریقې نه اړي که مولای او که سابق سی وي او که مفتی سی وي او که هر څوک چې د الله د لارې نه د پیغمبر د لارې نه اړي دغه سره ملګرتیا چرته مه کوه دی پلانی ته څه ویلو په خپله وایي لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وی قرآن راغلی او حدیث راغلی او دین راغلی او دی پلانی ته زاړولی او مه وایي نو دې که ټولې مسلې دننه راغلي د عقیدې نه واله د اخرنۍ چې په دین کې وړه مسله ده دا ټول دین پکې دننه راغی نو په دې ټول دین کې که په هر ځای کې څوک راځي او تا ګمراه کوي او کوشش کوي چې تا ته واړی نو صحیح ده که ته ترې واوړېدې دا سړی خو به په دنیا کې خوشحاله شي خو په آخرت کې بیا ستا په کار نه راشي ځکه زه تاسو ته نصیحت کوم چې قبیله قوم پلار کاکا ماما استاد صاحب سابق صاحب مفتی صاحب که څوک په حق باندې خفه کېږي نو خیر دې خفه دي شي خو چې د قیامت پر ورځ دا ارمانونه او دا افسوسونه سړی ونه کړي چې ما د پیغمبر لار نیولی وی دا یو حسرت دی د هغوی چې ما رانقل کو یو بل د هغه خلکو چې کومو خلکو په دنیا کې مالونه جمع کړي او چې کله ورته ووایي چې د پلانې غریب دی لږ پیسې ول ورکړه خاص کر زموږ دا قوم او په دې کې ومنه خفه کېږئ نه او حق ډېر حقدار دی چې خلک یې ووایي موږ د چا لپاره خبره نشو پرېښودی دا زموږ په دې قوم کې دا غټ مرض دی چې دوی دا د الله په لار کې دا پیسې لګول او دا عادتونه دوی نشته کم خلک چې پیسې راوړي او صرف جمع کول پیژني او د الله په لار کې نه لګوي نو دوی به هم افسوسونه کوي الله په قرآن کې ویلي انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتي احدکم الموت ولګوئ د هغه څه نه سبحان الله داسې نه دي ویلي چې ولګوئ د خپلو مالونو نه ولګوئ د څه نه ولګوئ د هغه مالونو نه الله وایي کوم چې ما درکړي دي ستا مال کوم ځای کې دی دا انسان څومره عجیبه دی الله ورته وایي زما د دې مال نه ولګوه دی وایي الله وایي د ستا نه یې زما دی دا خو زما دی دا خو ما ګټلی دا خو زما تنخواه ده ستا څه دي ته چې دنیا ته راتلی سره یې راوړي نه چې زی څه به وړې نه نو تا سره څه دي دا هر څه خو د رب العالمین دی یو وخت دپاره درکړي بیا به د نه الله زموږ نه په دې خپل مال کې څه غواړي او د خپل ځان دپاره هم نه غواړي وی وري کوي نو د غریبانانو به کار روان شي تاسو به جنت ته لاړ شئ پاتې کېږي باسې وایي ما ته پاتې کېږي دا بخیل انسان وایي دا بېدینه انسان وایي نه ستا په مال کې مې الله وایي نه ورکوم دوی به یو ارمان کوي افسوس به کوي من قبل ان یأتي احدکم الموت فیقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب الله مالك وقت پریده مالک پریده په دنیا کې سکه په دنیا کې نور پیسې جمع کېږي څنګه یې سره بخیل لګولې نه الله په لار کې نور جمع کې نه فاصدق چې الله په لار کې ولګو وسی لګي واكون من الصالحين ونيك سړی بشمه الله تعالی ولي يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها چې کوم نیټه الله مقرر کړی دا باقي کې نه کمیش نه زیاتېش دي ته الله ویلو په دنیا کې خرچه کوا د الله په لار کې پیسې لګاوه ته نه دي لګولې نه په آخرت کې به صرف دا خبره د افسوس او د ندامت ته فقط د څه فائدې نه ورکوي ته دغه یو حسرت غټ حسرت چې وکم کوي او افسوس به د جهنميان کوي والعیاذ بالله کله چې د دوی دا مشر بابا دوی پری او مشر بابا دوی څوک دی شیطان الله په قران کې دا خبره کړې ده وقال الشيطان لما قضي الامر خبر به ټوله ختم شي جنتیان جنت ته او جهنميان چرته جهنم ته او د جهنميانو کې یو څوک دی ابلیس هم دی کنه هغه مشر بکیم دی دی هغه سره په جهنم کې دی نو خدا غوښته کله چې الله وی چې تا ته سلام ته سجده ونه لګول ته جهنمی نه خو غواړي زما مرګري ډیر شي نه دی به خپل مرګرو سره ولياذ بالله جهنم ته لاړ شي جهنم ته چې سم دی لاړ شي په ځاو سره شروع کی ماریزه تا ویلو تا دي سی ویلو تا موږ ته دا وسوسه را چویلو تا موږ ته وی دي سی به وشي خو تا وی چې دینداری لازم نه ده او تا وی چې الله بندگی لازم نه ده او تا وی چې دنیا په منډي وای وسدي هغه به دغه صفه خبره وکي ان الله وعدكم وعد الحق
ولې الله تاسو سره لوزونه نو کړی پیغمبران نو درغلیس قرآن نو حدیث نو الله تاسو لوزونه نو کړی ما د سره خبرې کوي خامخ تاسو سره قرآن بیا په ما به سره روان دي کې زما څه ګناه ده علما دي یو اوازونه بوغ شو وی د تخسفا بلکې الله خو په قرآن کې خسفا ویلي دي چې شیطان تاسو لپاره څه دی ښکار دشمن بیا هم تاسو به سره رواني ووعدتكم فاخلفتكم ما چې کوم لوزونه تاسو سره کړو ما خو خلاف ورزي وکړه او ما دروغ ویلو دیو د جهنم کې دا خبره وکي وما كان لي عليكم من سلطان او نه زما پتا سو مې زور الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما خو تاسو ته خبرو کړو تاسو به عمل شروع کوم ما خو څه چا زور زبردستی نه کړی یو سړی دی جمعه بانګي واوریدو د مؤذن بانګي واوریدو او په کټ کې پروت دی شیطان و د صرف دومره وي خولي تلیدا او خولي بلستنده لیونی منزل زی نه په دغه ځکه ماته څوک دي چې شیطان و د پړی چولې چې کټ پوری تړلې دشتي سو یا په دلاره کې رانی سي او چته دې زمکه لراچی یا وجني یا د لاري بندي کړی دي دي سوچتي شیطان خدا چل نه کوي او خصپاب وې د جنمیت ما زور خو تاسو نه کړي هغه به ما تاسو معمولی دعوت درکو زړه کې مت خبره واچول تاسو به بزن کمبل راخ کو دا خو ما یو مثال ذکر کړو خو دې باندې مثالونه ډیر زیات شیطان کوم ورځ چاره د دکان نه بلیټ راوړي ګیری درکول لپاره چا د سګدي چې معلومه چې هغه شیطان راوړي خو ته بزړه کې وته ګیری لري کبه دلړ چې نه یې سره کینی او یې صفای کوي دیبا جهنمه ته خبره وکي بیا به صفا وي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما ملامتك وزان ملامتك ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي نز استاسو سمادت کولای شم نه تاسو زما کولای شي خو د جهنم د ټول لپاره د غلي کینی بس په دې ټینګ وځي دي زونه سحالي جهنميان د دې شیطان چې کوم پیروکار دي او د تابعدار دي او دغه د خوشالولو لپاره د رب العالمین قسمه نافرمانی کړي چې د دوی د زړونو به سحالي څومره افسوس وکي چې ارمان موږ په ټیم کې قران او حدیث منلې وي د علماو خبره منلې وي دغه یو ارمان دی یو ندامت بل او د ډېر عجیب دی د هغه خلکو د پاره دی چې قران او وحی ته نازل شوی دا او دوی د الله خبره نه ده منلې او شیطان چې د سویل دا غي کړي او په آخرت کې لار چرته جهنم ته دی به د قیامت پر وسوي ان تقول نفس يا حسرة هاي ارمان بس يجي بس ارمان کې على ما فرطت في جنب الله مبارک چې ما څه کوتای کړي ده خانو ته خو خلکو دین بیانو ولې به کوتای کوله وان كنت لمن الساخرين ما خو خندل چې تاسو ټول ګونت کړي دیندار خلکو پورې ما مزاق کو په دینداری پورې ما خندل د الله بندګۍ پورې ما خندل ارمان چې ما ته کوتای نه وکړي لو ان الله هداني ارمان چې الله مال هدایت را کړې لكنت من المتقين زو پرېزګارو کې الله تعالی هدایت ترکو ته په دنیا کې د هدایت اسباب نه لټولي دا بس کسان سیګریټ په پلاس کې نیولې لوګي به تخېږي اب دوا کوي چې د سیګریټ پرې دا ته گزار کا دا ډېر ډېر توجه چې پرې دي کې نه پرې چې الله دې توفیق درکې وکنه بیا الله ته چې کله تاسو عذاب ویني نیو بدوی د حسرت کوي لو ان لي كرة ارمان چې دویم پر دنیا ته واپس تلوي ولې دنیا ته زی فاكون من المحسنين چې ښه عمل وکم بیا دم د دوی ارمان دی یو حسرت ته شي خبري څه پیدا شتي هیڅ پیدا نشته هغه زړونه را ډک شوي دي بس لګیا دي څوک وي دنیا ته مې واپس کا او څوک وي چې نه مې کړی څوک وي چې ارمان هیڅ پیدا نشته د جهنميانو یو حسرت چې کله هغوی جهنم په خپلو سترګو ویني الله اکبر چې هغه بله څنګه حال چې کله جهنم راوړی شي او دوی د جهنم ویني او هغې ته به څو زنځیرونه
او یا زر زنجیرونه او هر یو زنجیر د یا زر ملائکو بلاس کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د جهنم بغړم با کې یو بل بخوري تیر کړی شوی جهنم دې لګېدل د ور وسوشتي دا وخت پورې بده څنګه ووري دې سره د انسانان څه گزارو کی دا کمزوري انسانان چې ګرمۍ ته نشي ټینګېدل موږ معمولی ګرمۍ راشي نه بس به لګیو چې وو چې ګرمۍ ډېره شو ګرمۍ کم شو چې دغه جهنم دوی ویني دوی بسوي الله وی یو حسرت را نقل کوي او افسوس را نقل کوي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الله یا پیغمبر او قیامت پر ورځ د مجرمان ما سره ولاړی خوا کې فیصله به وشي جهنم براوستي شي نو دوی به د سرونه ټیټ نیولي ولاړ وي د شرم نه د خفګان نه د یری نه سرونه به ټیټي او مطالبه به کوي او افسوسونه به کوي او ارمانونه به کوي سبوي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا لو منګه ارسولي منګه ووريدو یا الله منګه واپس ک منګ دنیا ته واپس ولې لکه جهنم ولې دغه غړمبای ووريده دغه سخ حالات ولې ربنا ابصرنا یا الله منګ ولید په دنیا کې خو دې سنلې دنیا کې خو ته حق نه ښکارېدو وسمعنا منګه ووريده دنیا کې تا کله ووريده وستي ووريده کنه جهنم دی ولې زګ دی ووريده جهنم دی ولید زګ دی وای چې ما ولید فرجعنا منګ واپس خولي سکوي چې واپس لړ شي نعمل صالحا انا موقنون موږ به نیک عمل شروع کړو الله زموږ یقین اوس ډیر مضبوط شو اوس زموږ یقین څه شو یقین مضبوطی ده به دغه څه فائدہ نه ورکړي اوس که مضبوطیږي او که کمیږي او که ختميږي فائدہ نه ورکړي رب العالمین بوله جواب ورکړي خو دسی جواب چې د دوی د زړه په صحالي تاسو اندازه ولګوي الله بوتوي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا بس زید عذاب سکی دغه جهنم راولې ولي الله ولي بدوی دی جهنم ته جی بما نسيتم لقاء يومكم هذا تاسو دا ورځ یې کړو ان نسيناكم مم تاسو یې کړی ځکه تاسو ته نصیحت کوم د زړه چې الله ګوره هر ټیم یاد ساتي د شنو چې ګوره تاسو پری دی په آخرت کې او چې په آخرت کې رب العالمین پر خو دی وغیر کړي نبی استا هر سلاړو تو برباد شو چې بل هیڅ څوک دي نشي چې دغه جهنم نه بچ کی سوای رب العالمین نه دا غسر خپل رابطه ساتي چې په آخرت کې ګوره نور هیڅ نه چلی صرف دغه رب العالمین چې هغه د ناراضیو نبی هر څه کې دی چې هغه د خپو هغه د غوسه کېو نبی سم نشي کې دعاګانې بدلم قبلې هر څه بدل قبلې ما دې خبره کې سوچ کوو د سورۃ طه تلاوت په منځ کې دا خبره مخې تراله چې موسی علیه السلام الله جوتي وما تلك بيمينك يا موسى دا به خیلاس کې سني ویلي بیا غایتونه مخې ته زی دی موسی علیه السلام د الله نه په یو ځکه ولاړو په یو ځکه بل ځته نه تله او ټیم پکې نه لګي یو څو مطالبات کړې دي قال رب اشرح لي صدري یا الله زما سینه کولاو کې دا ولنه خبره ويسر لي امري او زما کار ماته آسان کی واحلل عقدة من لساني او دا جبچ من خلی د دینه د غوټه لري چې خبري آزادي کوم يفقهوا قولي او زما د قوم زما د خبره باندې پوک د سوشوي سلو واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي او زما په دې کور والو کې د هارون زما مرګره کې زما وزیری کا د سوشوي هارون اخي اشدد به ازري يلا زمام لا بغبني مضبوطه کې سوشوي شپک واشركوا في امري او ما سره په دې کار کې شریک کې نبوت په دې کار کې دعوت په دې کار کې دا څو مطالبات دي دا و په یو ځکه الله ولن جواب ورکو قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسی موږ ستاسو خبره ټولې ومنلې هر څه در موږ درکړو ولې موسی عليه السلام له الله دا و خبرې په یو ځبانې مني
دا په دې کې چې موسی علیه السلام رب العالمین سره رابطه ډېره مضبوطه وه چې ستا رابطه مضبوطه وي زمونږ معمولي سوالي معمولي وړي کوم ته کې سوالي او غالبا سوال زمونږ دغه یا الله زما قرضې ختمې کړه او دا موږ په کلونو کوو دا نه قبلېږي یو سوال په کلونو کوو هغه نه قبلېږي موسی علیه السلام په یو څو سکنډه کې اووه سواله کوي الله وله جواب ورکوي هغې وجه دا چې خپل رب سره رابطه مضبوطه ته رابطه مضبوطه ساته ستا چې څه تې غواړي هغه به دله څه کړي هغه به دله درکړي دا د جهنمیانو یو حسرت دی چې کله جهنم وي په جهنم کې به دننه د دوی حسرت چې الله موږ دنیا ته واپس که خو هیهات بیا واپس نشي راتلی الله سوي وهم يصطرخون فيها الله دوی به د جهنم کې چغې وایي په جهنم کې به دننه چغې وایي څه چغې به وایي ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے الله موږ واپس کې چې موږ نیک عمل وکړو غیر الذي كنا نعمل هغه عمل نه کوم چې موږ کړي د مخکې هغه شان نه دی بل به څه کوو نیک اعمال به کوو دی بل به دینداري په موږ کې دننه الله ولا څه ښایسته جواب ورکوي سبحان الله او زار شم د الله د خبرونو د خوږ کتاب نه او الله د سوي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ولما تر دومره عمر نو در کړی چې باغې کې څوک نصیحت اخلي نو اغستې به وي خو تا به کې نصیحت نه قبول کړ شپېته کاله ستا عمر ته کافي نه وسو په دې شپېته کاله کې ولې نصیحت نه قبلي 50 کاله ستا عمر ولې 50 کاله کې نصیحت نه قبلي 10 کاله ستا عمر په 10 کاله کې نصیحت نه قبلي او یا 10 کاله ستا عمر په دې کې ولې تا نصیحت قبول کو وس وې چې ما دنیا ته واپس کا چې په شپېتو کاله کې دې خبره هو نه منل نو سرمانونه کېته او الله په قران کې بل ځکه دا خبرم کړی دا وی کزه واپس کم دوی بیا خپل حالت ته واپس ورځي کبل پر الله بیا راوړي خو نه راوړي بیا په الله په اخر کې دا وی فذوقوا فما للظالمين من نصير بس دا عذاب سکیر ظالمانو لپاره مرګره نشتی دا دغه یو افسوس ته یو حسرت ته افسوسونه وکي چې هاي ارمان چې موږ په دنیا کې د نیک عمل کړي اوس هم دا چغې نه ولا په جهنم کې دننه د جهنميان یو عجیبه حسرت او افسوس الله سبحانه وتعالى دې حالات موږ لري ساتي الله سوي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار جنتيان براخکاری شي جهنميان ته بچغه وي په دې ټینګ کې به د جهنميان د زړونو چاو دي نه چې جنتیان پلانې پکې د پلانې جنتی دي پلانې خپل پلانې مرګره هغه پلانې عالم پلانې مجاهد هغه پلانې چې ماته به نصیحتونه کول قران او حدیث بیانول هغه په جنت کې جنتیان راخکارو شو الله جهنميان ته بچري وي اواز وته کوي ادم وقولم الله ورکی دي جنتیان له ادم وقوله الله ذکر الله ونغوړي نو هغه د خبرې نشي کوله خدا ول الله په دې ورکی چې د جهنميان ته دوه قسم عذابونه ملوشي کم حسي او معنوي چې دوه ته ملوشي نو دوی برخکاري چې سبو یا الله ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا موږ ته هغه سم ملوشي کوم چې زموږ رب موږ سره لوزونه کړو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا اتوسره چې سلوز کړو جهنم نه يرولو جهنم ته بزي غره ملوشي کوم ملو نشو قالوا نعم هغوی نعم ملاو شو بزاقه سو شو کم چې الله ویل اوس په جهنم کې پراتی مخې ته خبره به نور نه کیږي فاذن مؤذن بينهم الله بمنس کې आवाज کون کې आवाज وکي اللعنه الله على الظالمين چې الله لعنت تی بچا باندې په ظالمانو بس غلي شنو خبره باندې کی په دغه ذکر دوی خبره منس کې پاتې شو لازمونه به څنګه حسرتونه څنګه ندامتونه به په زړونو کې دنه یو بل حسرت الله اکبر تړي راجيبه و دې چې جهنميان بچغه وي جنتيان وته ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه او جنتيان جهنميان بچغه وي جنتيان وته الله وي سبوته وي ان افيضوا علينا من الماء فمن باندې دغه وبره واړه وي کور دي سینې دی چې موږ له وبا راکې سی ویلي
وی په موږ اوبه راواړوئ په دې جنت کې خو یخ یخ چینی دي مزدارې د هغې نه په موږ باندې اوبه راواړوئ او مما رزقکم الله یا که د هغې نه له الله تاسو له څه رزق در کړي هغه موږ له راکړي ځکه چې د دوی هغه څنګه چې قرآن او حدیث نه د جهنمیانو هغه صفات او عذابونه واضح دي چې هغه ځان له موضوع ده دوی خو به داسې اوبه څکي چې وڅکي نو لاندې به ترې کلمې او دا لرې او دا هر څه به ترې داسې وبهیږي کته او د اوبو په ځای بوله الله سبحانه وتعالی ته د جهنمیانو هغه نوونه او هغه وینې بوله ورکوي نو د دوی به زړه شوي چې موږ د جنت ته یخې اوبه وڅکو سم په دې اوبو ته سم تږي ناستي چې موږ ته میلاو شوه دوی به ورته چغه ووایي اواز به وکړي هغو به یو جواب ورکړي او د هغه جواب سره به د دوی افسوس به څنګه هغه به تاسو اندازه ولګوئ جواب به د هغو دی قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله دا اوبه او دا رزق حرام کړی بچا باندې په کافرانو د تاسو نشي ملاوي څومره ارمانونه به دوی کوي او څنګه افسوسونه به کوي او څنګه ندامت به دوی په زړه کې چې ارمان موږ هم نیک عمل کړی نن به موږ د دوی سره ناست وی درځي د هر څه چې ونه شي نو جهنم باندې چې کوم چوکیدار دی دغه نوم څه دی مالک د دې مالک نه مخکې د مالک خو یو مشهور چوکیدار دی په دې جهنم باندې خو دغه نه علاوه د جهنم نورم په ملایکو کې چوکیداران شته نو دوی به د مالک نه مخکې د دې مشر نه مخکې د کشرانو ملایکو سره به خبره شروع کی وقال الذين في النار لخزنة جهنم الله وی جهنم د چوکیدارانو سره خبري شروع کی زموږ یو مطالبه ده تاسو به پوره نه کوي هغه ته څه مطالبه ده ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب خپل رب ته وایي چې زموږ نه یو ورځ کم کی بس او دې ته سوچ وکي والله لازم کې دې خبره ته سوچ وکړو چې دوی یو ورځ کمول غواړي د مطلب چې عذاب ډیر زیات سخت ځکه چې د یو ورځ کمیدم دوی ته فائدہ کوي چې سړی همیشه لپاره جهنم ته لاړ شي په دې کې یو ورځ نه 50,000 کال دې کم شي خو بیا هم په جهنم کې خو به یې که نه دې کې دوی صرف دا مطالبه ده چې یو ورځ زموږ نه کمه کړي هغو به ورته څه وایي اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات پیغمبران درغلي وو که نه وو درغلي قرآن دې سره وو که نه وو حدیثونه وو که نه وو دین واضح وو که نه وو قالوا بلا ولې نه دین خو ښه واضح وو هر څه موږ ته ښه صفا بیان شوي وو ناغو بل به جواب ورکی فدعوا نزان لجره چغی وای کنه وما دعاء الكافرين الا في ضلال او کافرانو ته دغه غ دعاګانی او چغی وهل د څه پیدا نه ورکی په دغه ټکو د دې زغون سهل چې دوی نه خو دوی امید د جهنم د چوکیدارانو چې دوی الله ته خبر وکي دا غینه بعد به خبر دوی د مالک سره شروع وکي او مالک د جهنم مشر چوکیدار دی دا غسر به خبري شروع کړي الله سبحانه وتعالى په قران کې دغه حال عمر نقل کړي ونادوا يا مالك نوم به ولي مالک اته بچي وي زر کال بعد بوله مالک جواب ورکوي سي چلې دوی به چې خپل مطالبه خو بدوي کی ونادوا يا مالك اي مالک سي چلې ليقضي علينا ربك يخبل رب توي چې موږ ملکی مو ختم کی زر کاله به دوی دغه خبره کوي مالک ته زر کاله چې خپل رب توي چې موږ ملکی خپل رب توي چې موږ ملکی نورې څه غواړي ګره مرګ غواړي اندازه ورګي د عذاب به څومره سخت بچي ګره نه غواړي خزه نه غواړي دنیا نه غواړي مال نه غواړي څه غواړي مرګ غواړي زر کاله بعد جواب راغی سړی زر کله بعد جواب راغی جواب خو بخی کنه جواب یې څنګه دی قال انکم ماکثون تاسو همیشه لپاره به دي یو ژوند دی به دغه شه زر کله بعد دا جواب راغی بیا به دغه نه بعد دوی خبره شروع کړي چا سره او د مالک سره خبره ونه شو نو بیا څوک دی بیا رب العالمین دی چې الله ته خبره وکړو نلوي تلفح وجوههم النار
دا ور به د دوی د مخونو ته رسي په جهنميانو باندې چې کوم عذاب دی کوم ور دی هغه به د دوی د مخونو ته رسي په دې منځ کې به دوی دا خبر الله ته وکړي ربنا اے رب زمنګا غلبت علينا شقوتنا بدبختی را باندې غالب شي والله وكنا قوما ضالين او موږ یقینا گمراهانو په جهنم کې به ومني چې موږ سو موږ گمراهان خانو سغواړي تاسو خدای وي چې موږ گمراهانو بدبختو مطلب وسره ربنا اخرجنا منها الا موږ د جهنم نه وبس بیا موږ به دا اعمال نه کوو چې ته به خبر کېږي موږ به ستا په دین باندې مضبوط یو دینداری دا به موږ کې دا خبر به دوی رب العالمین ته وکړو دا ګوره د دوی اخرنی یو امید دی د جنتیانو ته وي موږ له اوبه راکسلي وي د اوبه وغوښتې هغه ورته څه ووي وي دا خو منې دي په تاسو بیا لاړو د دغه سره خبرې شروع کړې دغه جهنم چې کوم عام چوکیداران دي هغه ورته ځان له چغې وهي د مالک سره خبرې وکړه چې دی غټ چوکیدار دی دغه سره خبرې وکړه هغه ورته تاسو خو به همیشئ اوس دوی رب العالمین ته به خبره وکړو د ټولو نه سخت جواب به رب العالمین ورکوي الله سوي وي زه به ورته وایم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله به کوری شي په جهنم کې دا به الله جوابي دې ته نه دی ویلي چې غلي شي څه شي کوری شي لکه سپیده چې سره کوری شي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ما سره خبرې نه کوي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين زما په بندگانو کې یو ډله وه چې هغوی به ماته نه چغې والي چې الله موږ ایمان راوړی دی موږ وبخې فاتخذتموهم سخریا تاسو به هغو پورې خندل دا هغه نیکانو خلکو سره تاسو نه لګېده وکنتم منهم تضحکون بیا الله ورته سوی إني جزيتهم اليوم بما صبروا هغه بندگان چې تاسو پورې خاندلي دي الله ما غولم جزا ورکړې یا الله څه بدله دی ورکړې څه جزا دی ورکړې انهم هم الفائزون هغه نن ګټلې ده الله وي ګټه مې ولا ورکړې ده نن په جنت کې نه چې تاسو به پورې خاندل علما ته وایي چې ما د جهنم نه وباسي کوری شي الله وته وایي بس دغه نه بعد ارسه شو ختم شو بدید چې الله ونه منله نبی دې ستاقت شتي چې هغه دوی د جهنم نه راوباسي دا دوی باز افسوسونه یو یا دوه نور ذکر کو او باغی باندې دا بیان ختم کو ما تاسو وی چې دا ډیر زیات دي چې سړی قرآن او حدیث ته تبوک کینی وته دې چې ډیر افسوسونه چې هغه په آخرت کې کوي کم چې مقلدین دي د پلار نکه پلار روان دي او د مولوی صاحب او د مفتی صاحب پلار روان دي او سابق صاحب پلار روان دي او کماته زر دلیلونه د قرآن او حدیث نه وخه خوځي منم نه منم زر منم زر قرآن را ته ټول وای زین منم حدیث را ته وخه زین منم داخلك بم دوی یو افسوس دي دوی ارمان شتي د قیامت پورز دوی بم یو حسرت کې خو جاغه بسې خاص کر هغه خلک دی ووري کوم ته چې حق بیان شنو زمونږ د پلار لیکنه پویدوس د داخل کو لپاره خاص دی د داخل کو لپاره خاص دی وي زمونږ مذهب جدا دی او ستاسو مذهب څه دی جدا دی د داخل کو لپاره خاص دی چې هغه دا وی چې کڅوک حق وی نه غسر زمونږ د مولوی سی وی د نور ټول گمراهان دي دا نور ټول په قرآن او حدیث باندې نه پوي صرف زمونږ د پوي الله دا غوي خبره کوي یوم تقلب وجوههم فی النار کله چې دا غوي د مخونه په جهنم کې اوړي وروړي شي سوځي با تیکه به دي جوړ شي سکروټي به دي جوړ شي په دغه ټینګ په داخله یو ارمان کوي سبوي یقولون یا لیتنا دی وی چې هاي ارمان او تاسو ما بار بار دا خبره کوم چې قیامت پروز به دا ټکی ډیر ور دی کی یا لیتنا هاي ارمان تبعیدی زمونږ لپاره ولې سې چلو شو او سار من کوي اطعنا الله واطعنا الرسول ارمان چې موږ د الله او د الله د رسول منلې وینو نن په جهنم کې نه وي وسوره د موږ چې وو چې مراشه دغه د الله کتاب دی راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبري
د ټول علماو موږ احترام کو، خو دومره چې د عالم کمزوري کې خبره کمزوري و نو هغه به د قرآن او حدیث په مقابله کې پرېږدو. بس دې ته دې کس غاړه کې نه ښوده چې نه که ته د الله خبره کې که د پیغمبر کې، خو زموږ دا خبره څه ده؟ دا صحیح ده. یو ورځ د یو کس سره لګیا وم او بعض ملګري اوس هم شتي، هغو به د خبره ګوایي به یې درس کې ناست، نو هغه ماته یو کتاب ذکر کوي، د پلاني کتاب پسې هم تا خبرې کړي دي، مولا یو کتاب لیکلی و نوم یې نه علمه، ما پسې خبرې کړي خو د ځان نه مې نه دي کړي، بلکې غلطیانې دي. نو څه غلطي پکې ده؟ ما دا غلطي پکې ده، دا پکې شتي، دا پکې شتي، دا غلطیانې ولا نه منو، باقي کتاب ولا منو. نو هغه غوسه شو، نو داسې ماته ووایي دغه شان. او دا ځکه ورې د بل قوم والا کس خبر نه کوم، دا کس څوک و؟ پښتون و، ژبه هم د پښتو وه، خبرې موږ سره پښتو کې کولې. ډېر غوسه شو چې دا خو د ماته غلطیانې ثابت دي کړې او نور څه طریقه ورسره نه دفاع کولو. نو بیا ماته داسې ووایي داسې خو په قرآن کې هم وایي، بیا غلی شو، بریکې ونیو، وایي داسې خو په قرآن کې هم. مطلب د ده څه دی؟ که خبره مخکې د پوره شوې نو اعتراض یې په چا کوو؟ د الله په کتاب اعتراض کوو، ځکه چې تا زموږ د مولوي صاحب په کتاب باندې اعتراض وکړو. موږ الحمدلله ډېر سخت خوشحالېږو چې کله موږ سره څوک هم خبره کوي، والله لازم چې څوک هم موږ سره خبره کوي، کومې فرقې والا وي، نو هغوی موږ ته وایي ستاسو به د قرآن او حدیث کې دا مسله شتي، ستاسو به دې کې، دا زموږ په حصه کې دی، دا قرآن او حدیث چا په حصه کې دي؟ دا زموږ په حصه کې دي. ځکه چې په هغوی باندې چې موږ رد کوو نو موږ ته ستاسو د مولوي صاحب پلانې کتاب چې دی، هغوی موږ ته څه وایي ستاسو په قرآن او حدیث کې دا شتي. د قرآن او حدیث رسېدلي زموږ سلفیانو د اهل حدیثو په حق باندې د الله سبحانه تعالی د دې قرآن او حدیث سره زموږ د ربط د مرګه پورې دغه شان ساتي، او الله د قرآن شفاعت کوونکی وګرځي زموږ دپاره د قیامت په ورځ. خبره مې دې پورې کوله چې دا قسمه خلک چې د تقلید کې دومره دننه تللي دي چې هغه قرآن او حدیث یې پرېښودي، الله او د الله پیغمبر یې پرېښودي، دوی به د قیامت په ورځ دا چغې وایي. تباه شوي دوی له څه د لاسه دي؟ اوس دغه واوره. وقالوا ربنا وی بدوی اے ربا زمنگا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یقینا په دنیا کې منگا د خپلو مشرانو خبرې منلې وي، فضلون السبیل، نو بېشکه وي هغوی منگا ګمراه کړو. د چا خبرې منګ منلې؟ مشرانو. ولې وایي دا پلار نیکه زموږ نه پوهېدي شو، دغه خلکو ته واورېده، یا الله موږ خو د پلار نیکه خبره منلې وه، پیغمبر موږ پرېښودی و، حدیث هم پرېښودي و، قرآن هم پرېښودی و، دا خلک به دا څه وایي. ښه نو اوس څه کوئ؟ دغه مشرانو باندې خو تاسو ډېر مضبوط ولاړ وئ، د مشرانو په مقابله کې خو تاسو قرآن او حدیث والا پسې کنځلې کولې، د هغوی سره مقابله کوله، تر دې چې د هغوی وجلو ته هم تیار وئ. د بریلي سره تاسو ګزاره کوله، د شیعه سره ګزاره کېده، د قادیانی سره ګزاره کېده، د بل بدعتي سره ګزاره کېده، تر دې چې په علاقه کې یهودي نصراني اوسېږي د هغه سره هم ګزاره کېږي. وایي خیر د دین جدا دی خو موږ به احترام کوو، خو د چا سره ګزاره نه کېده؟ د قرآن او حدیث سره ګزاره نه کېږي. دې ډېر په سترګو بد لګي. چې تجربه وکړه، یو جومات ته ورشه، نو بریلی به راشي، تک شین پټکی به یې والی، خپل چلونه به دې جومات کې وکړي، بیا به وځي. نو ته دې خلکو ته ډېر عجیبه کار وکړو، پرېږده مړه اصلي خپل قبر دی. بیا چې ګورې نو سلفي راغی، هغه سړی راغی چې وقال الله وقال رسول باندې ځان قربانوي، خپل لاسونه یې راواغېستو، رکوع نه مخکې اوچت کړو، پردي لاسونه خپل لاسونه یې راواغېستو اوچت یې کړو داسې، بیا د خپل لاسونه کېښودو، بیا د ولد ضالین نه بعد د خپله ژبه استعمال کړه، نو څه یې ووایي؟ امین یې ووایي. نو دوی وایي دا سړی جومات نه وباسي، د ده سره رشتې ختمې کوي، د ده سره ګزاره نه کېږي، بلکې شیعه سره کېږي، شیعه سره کېږي خو ده سره نه کېږي، بریلي سره کېږي هغه سره کېږي خو ده سره نه کېږي. دی خو لګیا د قرآن او حدیث بیانوي. دغه مشران چې د هغوی دپاره دا متعصبه سړی د هغوی دپاره په قرآن او حدیث باندې حمله وکړه، دغه مشران مبارکې به دی الله ته به یې څه وایي؟ دې ته غوږ کېدی. ربنا ای ربا زمونږه آتیهم ضعفین من العذاب، دوله دو چنده عذاب ورکوي. عذاب ورسه کمی کې ځکه چې مشران و که نه، په دنیا کې خو دوی دغه مشرانو د خپو نه رقیدو، او په آخرت کې څه وایي؟ وایي عذاب ورله دو چنده کې وایي.
ولعنهم لعنا كبيرا. اے لا لعنت پیو خپل رحمت نه بالکل لري کی ځکه دوی موږ تبا کړو پرې دوی مخاطب شي. الله به دوی غلي کینی عذاب تاسو ټول پر یو شان دي. ولې یو شان دي؟ وي تاسو حق نور رسیدلی شي. مشرانو دي کې دوی مخ لا سونه دي. یو مشر گمراه دی کشر ته وجه دي سي مکوا او بل مقابل کې یو بل کشتي جاغو ته حق بیانې نو بیا خو دا کشروم ګناګار دی کنه نه دی. دا بس کسان دا ټول ګناه رالیو الا بلا ها په ګردن مولا مولای صاحب ندی بیان کړی نه سو وایو سابق صاحب دی الله وی دي کی به قبر کې دوی حق نه وکړي بابا سره خیره کې ته نه دی ورېدلی چې دا خبري خو تر هغه په لار مضبوط روان وي. نو ګناه دوانو ته د مشرانو تم ده مقلد تم ګناه ده او مقلد تم ګناه ده. د چا چې تقلید کی هغه ته ګناه نه چې حق نه دی واضح کړي الا دا چې هغه نیک سړی خپل غاړه ازادي کړي نبی هغه د الله په دربار کې سره هغه به بری دی. لکه د سلور امامان چې دي سلور امامانو په یوځ کې د نه دی ویلي چې زما پسې دي سره روان شي په موږ پسې چې زموږ غلط هم مني او زموږ صحیح مني نه کې دی نشي. او خدای چې خواږه انسانانو داسې اوچت امامانو او الله چې ورته اوچت مقام ورکړی چې ولنه دی ورکړی هغوی صفا ویلو اے مسلمانانو اے د رسول صلی امتیانو موږ کوشش کړی چې دین تاسو ته واضح کړو خو بیا هم ګوره انسانان یو نو په کوم ځای کې کوم زموږ خبره چې د قرآن او حدیث خلاف راتله نو زموږ هغه به پرېږدي او د چا به ومنئ د قرآن او حدیث به ومنئ. دا امامان د الله په در کې بیا ګناهګار دي نه دي او غاړه ازادي کړې دي. خو هغه مقلد ګناهګار دی چې داسې ویلي دي چې بس په ما پسې راځي چې زه څه یم هغه صحیح دی او چې زما نه څوک دا غلط دی. دوی به دا چغې بیا وایي. یو حسرت د دوی دام دی چې کله دوی د قیامت ویني نو دوی به په دې دنیا پسې بیا ارمان کوي چې ولې موږ دا وخت ضایع کړی. دا وخت ګوره ډېر قیمتي دی یو منټ زموږ سره قیمتي دی. نو الله په قرآن کې دوی به د قیامت په ورځ دا وایي یقول یا لیتنی قدمت لحیاتي. ارمان چې ما د دې ژوند دپاره څه کړی وی عمل مې کړی وی خپل وخت مې نه وی ضایع کړی. ما تاسو ته نصیحت دی چې خپل وختونه مه ضایع کوئ. والله لازم په یو منټ پسې به ارمان کوئ په یو منټ پسې او موږ باندې ګنټې او ورځې او هفتې واوړي او د الله سبحانه وتعالی نه لرې یو د قرآن او حدیث نه لرې یو دین نه لرې یو. دا بعض ارمانونه او حسرتونه اگر که د دین دا کوم چې ما بیان کړو دین ما زیات را جمع کړو خو ټیم نشتی که انشاءالله الله سبحانه وتعالی بیا چې توفیق راکړو نو دا به بیا بیان کو تفصیلا. الله سبحانه وتعالی د آخرت د سختونه موږ بچ ساتي او الله سبحانه وتعالی دې په هغه ورځ موږ په اصحاب الیمین او په جنتیانو کې شمار کړي